سلام میګرانو زده کوونکو منئ نوي درس ته دوهم کتاب ته په ښه راغلاست درته وایم. تمه م همدغه ده چې تاسو یې هم په ښه شان سره را تعقیب کړئ او موږ یې هم په ښه شان سره په خپل ټایم باندې درته را اپلوډ کړو. خو ګرانو زده کوونکو یو څه ستونزې وي، مشکلات وي، مصروفیات هم ډېر زیات وي او تر څنګ یو ډول ناروغي هم پوښتنو او پوښتنو ته به ځواب ویل کېږي. د دوهم کتاب لومړی لغت د انکشس اندېښمن چې یو څه په اړوند باندې خفګان احساسوي، او پول منه خراب، کنسیسټ منه لرل، یو شی ته ولرئ. لکه I consist something، زه بعضې شیان لرم. ډیزایر منه هیله، توقع لرل، او ایګر منه لیواله. هاوس هولډ کورنۍ غړی، خپله کورنۍ ته هم تاسو وایو. انټینټ منه اراده. لینډسکیپ همواره سطحې ته هم وایي چې هواره وي که نه، او منظرې ته هم ویل کېږي، صحنې ته هم ویل کېږي. لیفټ منه پورته کول او لاوډ بارول. بل لانګ منه سږی خو پېژنئ که نه، او موشن منه حرکت، موشن حرکت. فیس تیزی، موږ دا فیس بلر ده، یعنې تیز بلر ده. پولایټ منه ادبي، پولایټ. پوزیس منه لرل، ملکیت لرل، یو شی چې ته په خپل ملکیت کې ولرئ. راپیډلی منه په تیزۍ سره، په چټکتیا سره. او ریمارک منه کتل، ملاحظه کول. سیک پلټل، کتل، پلټل یا چې یو څه ته لټون کړي. شاین ځلیدل، څه ده؟ ځلا لرل. سپیل تویول. نو دغه لغتونه دي. اوس په همدغه لغتونو کې اسطوره وایو. راشئ اسطوره ته ګرانو زده کوونکو. د 12 month 12 میاشتې. ان اوفل وومن، یوه ډیره بیکاره او خرابه میرمن. lived with her daughter and step daughter، یو اوسېدله د خپلې لور او د نسکا لور سره، یعنې ابونځی چې وي که نه. in her household، د هغې په کورنۍ کې یا د په یوه کور کې اوسېدل سره. she possessed، دی لرل، feeling of hate for her step daughter، وی چې دی د کرکه لور ته، یعنې هغې نه یې کرکه لرله. آنا، دغه جینۍ چې وه آنا نومېده. نو آنا ورکډ، آنا به کار کولو ټوله ورځ. ویل her step sister، په داسې حال کې چې د هغې نسکا خور did nothing، هیڅ شی به یې هم نه کړل، دی به یوازې کورونه کړل. one on a cold January night، د جنوري یعنې د ژمي په یوه سړه شپه کې. آنا سټیپ مادر، د آنا نسکا مور یا میرانه مور موږ تاسو ورته وایو، که نسکا مور ورته ویل کېږي رښتیا، دغه موږ نه غلطېږي. نو آنا سټیپ مادر یعنې چې د خپله مور یې نه وي. نو دغې مور چې وه ریمارکډ وایي کتلو، چاته هغه ته وکتل، آنا ته وکتل، وی ته وایي یور سټیپ سیسټر، ستا دغه خور چې کومه ده ډیزایر فلاورز، ګلان غواړي. نو گو and find some، لاړه شه او ورته پیدا یې کړه. نو آنا wasn't anxious، آنا ورخطا نشوه، خپه نشوه. to walk through the chill هغه څه وي چې سړی کله سړی وي لړزېږي که نه، نو چیل هغه د سړلې کبله د یو انسان لړزېدلو ته یي. نو چې دې د خفه نه وه چې هغه صحنې ته وځي چې سړه لرونکې وه، سړی لړزولو. نو د cold air made her lungs burn، دغې سړې هوا د هغې سږي وسول، یا دا منه چې هوا یې نشول تنفس کوله. she walked at slow pace، دی په کمه منډه سره یا په کمه چټکتیا سره روانه وه، تله. because of the snow، د واورې له امله ترې نشوه تلله. son زر ته زره. she saw a group of people، دی د خلکو یوه ډله ولیدله. it consisted of 12 men، دوی 12 میاشتې لرلې. نو آنا told them about the flowers، نو آنا د ګلانو اړوند دوی ته وویل. نو one of the men said they were the 12 men، یو سړي ورته ویل چې دوی 12 میاشتې دي. and او that they would help آنا، دوی به له آنا سره یعنې له تا سره به کومک وکړو. نو اول وار کې جنوري راغله. walk to her، دې ته قدم ور ووهلو. and made a motion with his hand، او د دې لاس ته حرکت ورکړ. د ډېرې د دې میاشتې ورځې چې ډېر په تیزۍ سره تېرې شوې. until it was February turn،
تر هغه پورې چې د فبروري میاشتې ورسېدو. February also made the February also made the month speed up. او فبروري هم همدغه شانتې په تیزۍ سره سپیډ والو او تیره شوه. دین بیا مارچ made the sunshine. بیا مارچ میاشت چې دو لمر جوړ کړو. and flowers glow in the field. هغه ګلان زرغون شول په ځمکه کې. then she gave a quick په ډېرې تیزۍ سره به دې ته دا ورکړل. but polite thank you. خو ډېر ادبي مننه یې وکړله تاسو څخه دغه جنۍ. to the 12 men. 12 سړی نه کله چې د ګلان ورکړل نو بس دې مننه ورځنه وکړه او in return هم کور ته راوګرځېده. she was very eager. د ډېره لیواله وه to show چې وښیي her step mother all the flowers. مور ته ټول ګلان. back at the house کله چې کور ته راوګرځه she spilled the flowers. د ګلان واچول onto the table په میز. her step mother بیا یې خپلې نسکا مور ته وویل about the 12 men. د 12 سړی اړوند چې 12 سړي مې ولیدل او داسې ګلان راته راکړل جوړ یې کړل. نو په دې وخت کې Anna's step mother and step sister went to seek the 12 men. په دې وخت کې آنا هم وتله او همدا شانه د دې بله لور چې وه دا هم ورسره وته تر څو دغه 12 میاشتې وویني وایي څړي او پلټنه یې وکړي. their intent was د دوی اراده دا وه to ask for gift تر څو دی نه بیا تحفه وخوري. یعنې د 12 میاشتو ته ویر شي دی هم او تحفه ته نه وخوري. they looked دوی بس چار چې پیرسي وګرځېدل. نو they became very lost. دوی ورک شول and never found their way home. او خپله د کور لاره هم پیدا نه کړه. Anna lived happily by herself. نو خپل کور کې چې دی ډېره خوشحاله اوسېده. نو دا یوازې د انګلیسي د زده کړې لپاره سټورۍ دي. نو تمه ده چې یوازې انګلیسي ورځنې زده کړئ. نور مو په خدای سپارم یادونه دغه کوو چې دغه چینل د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو درته ورسیږي او هر ډول پوښتنې غوښتنې که تاسو یې کولی شئ له موږ سره په همدغه یوټیوب چینل عیدالله محمدي او همداشان په واتساپ نمبر کې شریک کړئ. ښې شېبې